په قرآن کریم کې چې تاسې کعبې شریفې یا د احرام پر برابر یا د حرم شریف پر برابر لږ مطالعه وکئ، غور فکر وکئ، دومره غټ مناسبت غواړي د حجاجو څخه، دومره غټ مناسبت غوښتونکي دي د عمره کوونکو څخه چې انسان حیرانېږي. دغه دوې سپینې جامې چې حاجي په تن کړلې چې موږ تاسې د احرام پټوان ورته وایي چې یو لنګ دی او بل پټو دی، دا چې کله حاجي وتړلې او تلبیه و لبیک اللهم لبیک، شریعت دې ته وایي چې دی محرم سو، یعنی ته احرام تړونکی سولې، نور ته آزاد نه. هغه ازادي چې تا د دغه احرام تړلو څخه مخکې درلوده نور هغه ازادي درڅه ولاړې. ښه مثال یې لمونځ دی، د لمونځ اول تکبیر ته موږ تاسې تکبیر تحریمه وایي. کله چې انسان د لمانځه اول تکبیر ووایي دغه تکبیر ته تحریمه ولې وایي؟ ځکه چې د دغه تکبیر او الله اکبر څخه مخکې چې کوم کارونه تا ته روا وه، دغه الله اکبر چې تا ووایي اوس هغه کارونه تا ته نه روا دي. دا اوس ما او تا خبرې کوو، دی اوبه څښو، خوراک کوو، چښک کوو، لیکن چې تا ویل الله اکبر نور خبرې خوراک چښک حرام سو. دغسې چې کله حاجي د احرام جامې په تن کړلې نور حاجي مکلف سو، نور حاجي مقید دی، تر اذکارو اورادو تر عبادت و طاعت و بندګۍ اخواته به دی بل کار نه کوي. الحج اشهر معلومات، حج الله عز وجل فرمای معلومې میاشتې دي، ذوالقاعده ده، ذوالحجه ده، محرم دی، ذوالقاعده ده، ذوالحجه ده، شوال دی، کوچنی اختر دی، میانی ده، لوی اختر دی، دغه معلومې میاشتې د حج دی. فمن فرض فیهن الحج، چا چې په دغه میاشتو کې د حج احرام وتړي، حج یې پر ځان لازم کړي، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نه به بیا د احرام په حالت کې د خپلې ښځې سره نږدېکت کوي، ولا فسوق، نه به د احرام په حالت کې فسق و فجور کوي. تر دغه نو لوی فسق چیرې دی چې په طوافګاه غوندې ځای کې بیا هم هغه کیسه ده. تصویر حرام دی که څه ملا صاحب اخلي نو د ملا صاحب په عمل خو دا شی نه روا کېږي. دلیل بالرجال خو یو کمزوری دلیل دی، شریعت تصویر حرام کړی دی که هر څوک اخلي. دا یو بې ادبي نن سبا روانه ده، ټیلی و جټکې پر حجر اسود باندې دا بې ادبي ده د حرم شریف. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې امیر المؤمنین د زمانې دی، نبی کریم علیه السلام ورته وفرمل ای عمره ته به حجر اسود ته نه ورځې؟ اول یا رسول الله وجه چشته ول ای عمر ستا قد و قامت غټ دی، ته زورور یې، ته بیا خلکو ته تکلیف ورکوې، زموږ د بې څه داسې حالت بیا راوغورځوي. داسې زنانې مه موروه، نارینه مه موروه. دلته چې د عمرې څه بعضې ملګري راسي وایي تاجر اسود مچ کي، وله 3 واره ورلم، پر 3 بجې د شپې ورلم، ځان مې ورته اماده کړي، ملا مې وایي ټینګه وتړل. دا اوس کار دی؟ تکړه تکړه ځوانان ملا مې وایي ټینګه وتړل حجر اسود ته، ګناه لري دا. ولا جدال فی الحج، په حج کې به جنګ نه کوئ، په حج کې به جنجال نه کوئ. مولانا زکریا رحمه الله تعالی په خپل کتاب فضایل حج کې لیکلي دي چې د ډېر شناخته انډیوال سره حج ته مه ځئ، د ډېر شناخته او نږدې ملګري سره حج ته مه ځئ. وجه یې دا ده چې د حج سفر دی، یو تکلیف سفر دی، د یو مشقت سفر دی، ستړیاوې پکښې دي، مزلونه پکښې دي، مریضي پکښې دي، مینا ده، عرفات دی، مزدلفه ده، بیرته شیطانانو ته ځه ورځه، دلې په حرم شریف کې راشي کش. کیدای شي چې ستاسې تر مابین یو مشکل راسي او دا موږ په خپل عمل سره دا تجربه وکړل. بعضې ملګري په وطا کې را سره دا کارونه مې ویشلي وي چې وروره ځو حرم شریف ته، ته چې دا خوا راتلې ډوډۍ به راخلې، ته چې راتلې وروره یو اوبه به راخلې، ته چې راتلې پلانکی شی به راخلې، چې رالو یو به پر کټ وړ پروت څه در باندې سوي دي، ولا نن مې ډېر طوافونه وکړې شی مې په وسه نه کېږي. بل ملګري ته به درد ورغی چې طواف به دې ځان ته کړي، نو بل نوبت ولې نه مراته؟ ابا شیطان خو هلته مابینځ کې کار خرابوي، خوا به تی به جوړ سو. په حرم شریف کې به 3-4 ورځې خبرې نه کولې سره، خوش کې به ورته وکړه دلته اوږدې پښې پروت یو، ما ډېر طوافونه کړي، طوافونه به دې ځان ته کړي، موږ ستا پر ذمه یو کار در کړي، دا مې ترتیب پر درته وویل. نو جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس. د حج فریضه دا په فرایضو کې یو جلا شان لري. یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، ای هغه کسانو چې کله تاسې احرام وتړي نور تاسې تشکار حرام دی. احل لکم صید البحر وطعامه متاعا للسیاره، تاسې ته د لندې ښکار روا دی،
لیکن د وچ ښکار تاسې ته حرام دی. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. کله چې حاجي د حج یا د عمرې احرام وتړي نور د ښکار نسي کولی. نن سبا خو حالات واوښتل د دې ځایه څه په ایر کنډیشن موټر کې ته تر کندهاره پورې ځې، د کندهار څه بیا په ایر کنډیشن تیارې کې بیا ته تر جدي پورې ځې، د جدي څه بیا ته تر مکې مکرمې پورې د ډېر استراحت په حالت کې ځې. پخوا زمانه خلک پر پښو باندې تله، احرام بیا وتړي، پر لارې بیا ښکار هم کوي. الله عز وجل د احرام په حالت کې او د حرم په ساحه کې د ښکار څخه منع وکړل. ښکار به نه کوي حاجي. تو خو په ښکار پسې نه راوتلی، تو په څه پسې راغلی؟ په عبادت پسې راغلی. نو جعل الله الكعبة البيت الحرام قیاما للناس. د کعبې شریف وجود الله عز وجل د خلکو د پاره د بقا او د ژوند سبب ګرځولی دی. کوم خلک؟ یو روایت دا راځي چې د خلکو سمرات د مکې خلک دي، ځکه که دغه حج و عمره نه وای د مکې خلکو به د کومې خوا ډوډۍ پیدا کولی. نن تاسې مکې مکرمې ته ولاړ سئ، د مکې ساحه هغه ساحه ده چې هلته باغونه نسته، لیکن د دنیا میوې ټوله هلته سته. مفسرین حضرات فرمایي چې کعبه شریف الله عز وجل د خلکو د قیام او د بقا او د ژوند سبب ګرځولی دی. دوم قول دا دی چې اهل عرب ټوله مراد دي. دریم قول دا دی چې د الناس څخه مراد ټوله نړۍ مراد ده. که د کعبې شریف وجود و، د کعبې شریف احترام و، دنیا به وي. او که د کعبې شریف احترام لاړې، د کعبې شریف وجود لاړې، د کعبې شریف مناسک پاتس په ټوله دنیا به خرابېږي. نو دا هغه څه دي چې الله عز وجل موږ ته د ژوند او د بقا سبب ګرځولی دي. عرض مې څه و فرائض؟ بني الاسلام على 5. نبی کریم علیه السلام فرمایي د دنیا بني الاسلام، د اسلام بنیاد پر 5 شانو باندې ولاړ دی. شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. کلمه طیبه به وایي، اسلام ته به داخلېږي. و اقام الصلات، لمونځ به کوې، لمونځ د دین ستن ده. و ایتاء الزکات، زکات به ورکوې چې دا حق العباد دی یا حقوق العباد دی. او دغه رقم وحج البيت وصوم رمضان، د روژې د میاشتې روژې به نیسې. وحج البيت من استطاع الیه سبیلا. د کعبې شریف زیارت ته به ورځې هغه څوک چې څوک تر کعبې شریف پورې د تلو وس و توان لري. سوال پیدا کېږي، نن خلک عقلیات غواړي. دغه شی زما په ذهن کې نه راځي چې کعبه شریف الله عز وجل د ټولې نړۍ د بقا سبب ګرځولی دی. د دنیا د بقا او د کعبې شریف تر مابین ربط څه دی؟ که کعبه شریف موجود و نړۍ به وجود لري، که کعبه شریف نه و نړۍ وجود نه لري. دا سوال دی. علما فرمایي د دې سوال جواب د جواب بیخ و ریښو و اصل ته رسېدل ضروري نه دی. ډېر شان ما او تا دلته مشاهده کوو، په سترګو یې وینو، لیکن حقیقت ته څوک نسي رسېدلی. مقناطیس به مو لیدلی، مقناطیس چې اندروبا چې اوسپنې ته ورنږدې کې کشش لري راکشي یې. په لین کې ما او تا برق بجلي وینو، هغه د راځي ګروپ لګېږي. دا شان بالمشاهده دی، لیکن حقیقت ته رسېدل هر څوک نسي کولی. بس الله عز وجل نظام دی. فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل. الله وایي زه هغه ذات یم چې هر څه کوم، زما څوک پوښتنه نسي کوی. الله وایي ما داسې کړي دي. که کعبه شریفه و دنیا به وي، که کعبه شریفه نه و دنیا به نه وي. دغه هغه اسانه لار دی. والشهر الحرام، د ادب او حرمت میاشتې، والهدي قرباني، والقلائد غاړګي او امیلونه، دا هغه څه دي چې الله عز وجل د خلکو د بقا سبب ګرځولی دي. د عربو ماحول د یو خبره تاسې واورئ. د دنیا قانون نن سبا داسې جوړ دی چې په هر ملک و په هر علاقه کې حکومت دی. دی که نه دی؟ که څه حکومتونه مختلف دي. دلته یو حکومت دی، 30 کیلومتر اخواته بل حکومت دی، 200 کیلومتر اخواته بل حکومت دی. د دنیا نظام نن سبا داسې جوړ دی چې عوام سم روان دي په اصطلاح، یا عوام یا دغه رقم رعیت چې د حکومت په کنټرول یا د حکومت په قابو کې روان دي. ولې روان دي؟ ځکه چې ارزه حکومت سته، حکومت خپل قوانین لري. غلا به نه کوي، وایي که دې غلا وکړل 2 کلونه قید سته. هغه د اسلام احکام خو نن د نړۍ په سطح فلج دي. اسلام خو وایي که دې غلا وکړل لاس پې ورپرې کوي. اسلام وایي که زنا وکړه العیاذ بالله، که ځوان واده نه درلودي 100 درې به وایي، که واده درلودي رجم سنګسار دی. اسلام څه وایي؟ د چا په باره کې به غلط کمنټ، غلط تبصره نه کوي. د چا په باره کې به بې دلیله خبره نه کوي.
پر فیسبوک پر رسنی باندې به د چا په باره کې غلطه خبره نه پورته کوي. ښځې پورته کړل والذین یرمون المحصنات الغافلات، یا والذین یرمون، هغه کسان چې دوی تهمت پر خپلو ښځو باندې وایي یا پر عامو ښځو باندې وایي، څوک چې پر بېګناه مسلمان تهمت وایي، الله عز وجل فرمایي فجلدوهم 80 جلده، 80 دورې به یې وایي. عرض مې څه درته کوي؟ د دنیا حکومتونو قوانین جوړ کړي دي، د هغه قانون خلاف ورزي که چا وکړل دونه یې سزا ده. ترافیکي قانون دی که د دې خلاف ورزي وکړه 2 میاشتې مابس دی. د عربو ماحول، د عربو معاشره داسې نه وه. په عربو کې قبیلوي ژوند و. په عربو کې د جاهلیت په زمانه کې نامي سړی هغه و، نامي قبیله هغه و چې وس یې درلودې. زورورې قبیلې به پر کمزورو قبیلو باندې حملې کولې، چورو تالان به یې کوي، د هغوی عزت، ابرو، ناموس، مال هر څه به یې د بینه وړل. په داسې حالت کې الله عز وجل کعبه شریفه د دوی دپاره د امن او د بقا سبب وګرځوي. څونه وحشي انسانان و عرب، د عربو بدۍ تاسې نه دي لیدلي. 120 کاله د دوی بدۍ 120 کاله اوږدې سوي دي، لیکن الله عز وجل کعبه شریفه هلته پیدا کړل. دا کعبه شریفه الله عز وجل د دوی دپاره د امن سبب وګرځول. څنګه وګرځول؟ داسې وګرځول چې کوم اشخاص به د کعبې شریفې طرف ته راتله د حج دپاره، د عمرې دپاره، په دې خلکو چا کار نه درلودی. څو میاشتې عربانو داسې خاص کړي وې چې هغه د حج میاشتې وې، ذوالقاعده، ذوالحجه، محرم، رجب یې مراچولی و. دا میاشتې هغه وې چې په دغو میاشتو کې دوی جنګ نه کوي. ولې جنګ نه کوي؟ څه پېښه ده؟ ځکه چې په دې میاشتې کې حاجیان حج ته راځي. فکر مه دی؟ والقلائد، قلائد د قلادة جمع ده. قلاده په عربي ژبه کې غاړګي او هار ته وایي، امیل ته وایي. د عربو عادت دا و چې کله به حج ته راتله د ځان سره به قرباني راویستلې. داسې سهولتونه نه وه لکه نن سبا چې دم در باندې واوړي ورسه پسه رانیسه، چې د قرباني وخت راسي ورسه پسه رانیسه. هر حاجي چې به حج ته راتلی د ځان سره به قرباني راویستل. عمرې ته چې به راتله د ځان سره قرباني راویستلې. دا د دوی طریقه وه. نو چې کله به حج ته راتله دوی به راولاړ شول، یو امیل به په غاړه کړي، یو غاړګي به په غاړه وځړول. تاسې به فکر کړی په دا بعضې کمپرسو مجلسو کې چې څوک راځي یو شی ور په غاړه کې یو ټیک دلته ور ولګوي. نن سبا دا جدید پیشرفته شان دا ټیک لګول دي. یو شی ډاکټران صاحبان مو لیدلي یو شی په غاړه کړی چې دا مطلب ډاکټر دی، دا وظیفه ده. یا دا سړی کولی شي د دغه کارت سره دلته ووځي وننوځي. دغسې یو امیل، دغسې یو غاړګۍ، دغسې یو کارت به دوی په غاړه کې د اجان چې به حج ته راتله چا به کار نه په درلودی. نو دا هغه څه دي الله عز وجل فرمایي چې ما د انسانانو د بقا دپاره سبب ګرځوي.